السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې ملګرو؟ ٹھیک ٹھاک. امید لرم ټول به روغ جوड़ و خو برابری. اور اردو والوں کے لیے میرے بہت سارے بھائیاں جو ہے نا اردو اسپیکنگ ہے تو ان کے لیے بھی السلام علیکم. بھائیو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. ملګرو اسی د یخنۍ موسم دی او یخه یخه هوا چلیده نو ما ته پکې یو قیصه را یاده شوه که نه. قصه څه دا رنګې وه چې زما یو تره دی، هغه چې دی نو وایي دغه شان د یخنۍ موسم و او پخوا به چې دی نو لکه جوماتونو کې په کلي کې زیات تر لکه کوم چې کلي کې پاتې کېږي هغوی ته دا پته هم ده که نه. په کلي کې زیات تر جوماتونو کې لکه د نلکو دا سیسټم نه وي، هلته کې زیات تر لښتي وي که نه. نو خلک د لښتي په غاړه چې دی نو کښېني، لښتي په غاړه یو سیسټم جوړ کړی، هغې باندې کښېني قلار یو دس چاردام وکړي او بس بیا چې دی نو جومات یو هغه ځای واړه واړه جوماتونه یې که نه، لکه یو کمره دوه کمرې داسې جوماتونه یې، دا کم چې لکه د کلي سایډونه دي که نه، موږ چې ورته کلی وایو. ښاریه خو پرېږده، دلته خو ښایسته غټ غټ مسجدونه دي. خو دا کوم چې د کلي حساب کتاب دی نو هلته واړه واړه جوماتونه یې، د هغې په خوا کې چې دی نو یو لښتی وهېږي، نو د هغه لښتي په غاړه باندې خلک چې دی نو اودس چاردام کوي. نو زما تره وایي چې د یخنۍ موسم و دغه شانتې یاره و په کلي کې خو یخني بیا څه ډېره وي. نو وایي سهار کې چې دی نو مونږ مانځه له روان شو که نه. چې مانځه له را روان شو وایي دغه لښتي په غاړه باندې یو ځای دوی مختص کړی، په هغه ځای کې چې دی دوی استنجا کوي که نه، بیا دې خوا راپاسي بل ځای کې چاردام کوي. نو هغه استنجا ځای ته وایي درې څلور کسان ولاړو، وایي اوس زما نه چې کوم مخکې کس دی که نه نو هغه استنجا کوي، بیا ورپسې نمبر زما دی. زما تره وایي نمبر ورپسې وایي بیا زما دی. نو ما ویل چې زه دا کس راپاسي لږه زه به بیا ورشم که نه، نمبر واري وه. هغه زموږ یو بل چې دی نو دروند ملګری و، هغه لږ د باډۍ نه غټ و که نه، د باډۍ نه پیړ و. هغه به همیشه وایي چې دی نو لکه تادي کوله، په هر یو کار کې به هغه تادي کوله. مشر سړی م او بل لکه دروند و که نه، دروند پایه و. وایي هغه کس چې زما نه مخکې چې کوم کس و هغه چې څنګه راپاڅېدو نو زه ورتلم استنجا نو زما نه مخکې چې دی نو دغه پهلوان ورغی. پهلوان چې دی نو مشر سړی ما ورته غږ هم نه شو کولی، ما چې زه بس ته به استنجا وکړې بیا به یې درپسې زه وکړم که نه. خو خیر وایي ما له داسې غوسه شانتې هم راغله، بیا مې بس ځان کنټرول کړو. هغه چې څنګه سړی وایي کېناستو یاره زما نه مخکې سترګې پټې کړې، نو استنجا ته ځان برابر کړو، خو د ژمي سهار و او اوبه دومره یخې وې، د لښتي اوبه خو الرډي کلیوالو ته پته ده که نه، نو هغه ډېرې زیاتې یخې اوبه ډېرې زیاتې یخې وې. خو دې سړي ته چې دی نو لکه ده تادي کوله نو بس د مخکې نه ځان خالي کړی نه و او زما نه مخکې شو تادي کوله او پته ورته نه وه چې د اوبه ګینې یخې دي. خو خیر هغه څنګه استنجا ته ځان برابر کړو، لوټې موټې هم هلته نه وي که نه، موږ ورته لوټه وایو، تاسو ورته څه وایئ موږ ته په کمنټ کې وایئ. موږ ورته لوټې وایو. نو هغه لوټې هم نه وي، په لپو باندې به یې اوبه رایشتې او استنجا به یې کوله. ملګرو پهلوان چې څنګه یو لپ اوبه رایشتې دي، اوبه خو یخې، نو هغه چې څنګه هغه لپه ورایشتې دي، هغه لپې سره چې دی نو سړي نه باد تللی دي، چې څنګه دې و چې څنګه دې باد تللی دي نو سړي چې دی نو ډایرکټ وروسته خو پسې کسان ولاړو، زما تره ورپسې و، بیا داسې دوه درې کسانو پسې نور و که نه، هغوی واورېدو. هغوی چې واورېدو نو د دې پهلوان څه وکړو، د ځان د شرم نه بچ کوو نو ډایرکټ یې اواز ورکړو زما تره له. زما د تره نوم و فردوس. زما تره له یې اواز ورکړو چې فردوسه ډېرې زیاتې یخې دي نه یې منې، اورې هغه ورته ویل چې ولې مخکې کېدې، نو دغه ستا انجام دی که نه. هغه ورته ویل چې فردوسه نه یې منې ډېرې زیاتې یخې دي، د یو لپې سره چې دی نو سړي نه یې باد ایستي. چې دا خبره مې دې پورې وکړه چې لالچ ښه شی نه دی که نه، او نه چې دی نو لکه هر ځای کې تادي ښه شی دی، تادي وایي شیطان کړې ده که نه. خبره مې دې پورې مې وکړه او دې پورې مې وکړه چې نن دا موسم لږ یخ و
هسې دا قیصه رایاده شوه، ما ویل راشه چې ملګرو سره یې شیر کړم. نو هېڅکله هم چې دی نو تاسو تادي مه کوئ، تادي شیطان کړی ده. چې کم یو کار هم کوئ په هغې باندې لږ شانتې سوچ کوئ، په هغې باندې لږ شانتې غور کوئ، په هغې باندې لږ شانتې فکر کوئ، نو هغه کار به چې دی نو ستاسو بیا کامیاب وي که نه. چې تاسو پې غور فکر او سوچ نه کوئ او بس وردانګئ، نو دا خبره خو یې د ډېر وران ځای نه راولاړېږي که نه. دا خبره د غولو ځای نه راولاړېږي او بیا چې دی نو د مزغو ته راځي. دا مازغه پې بیا هغه خبره چې دی نو هغه سکین کوي. هغه چې سکین کي که نه نو هغه خبره چې دی نو مازغو ته وایي چې دا خبره صحیح ده، دا ته وکړه. نو بیا سړی چې وکړي نو خبره الرډي صحیح که نه. نه چې د غولو ځای نه راولاړې شي او د مخکې سړی ته وکړي نو هغه خو هسې غولي او بس غول ودوړې که نه. ډېر خلک وایي هسې غولې ودوړول، نه غول دوړول دغې ته وایي. نو کم یو کار چې هم کوئ لږ شانتې پې سوچ کوئ، لږ شانتې فکر کوئ او هر یو کار چې دی نو په مشوره باندې کوئ، انشاءالله کامیاب به یې. دا خبره دغه یخنۍ پسې رایاده شوه، که څه خبره په تاسو باندې بده لګېدلې نو معذرت و. باقي د مور او پلار چې دی نو ډېر زیات احترام کوئ، ډېر زیات قدر کوئ، د خپلو ماشومانو خیال ساتئ او د خپل ځان ورسره خیال ساتئ. د لوی الله په امان.